افغانستان کې د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیلېږي. ټاپي پروژه چې د تیر حکومت له مهمو پروژو څخه وه تر اوسه نیمګړې پاتې ده. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست ملا شهاب الدین دلاور پرون د ټاپي پروژې له مشر محمد مراد امانوف سره کتلي دي. ویبپاڼې لیکلي د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې د هوکړلیک په تطبیق او د نل لیکې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک په اړه د ټاپي پروژې له مشر سره خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په دې لیدنه کې ویلي چې اوس په افغانستان کې امنیت شته دی او دوی غوښتنه کوي چې د ټاپي پروژې عملي کارونه ژر پیل شي. که څه هم د طالبانو د کانونو وزارت په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنۍ چارو د پیل کره نیټه نه ده ښودلې، خو یاد وزارت د ټاپي پروژې د مشر ښاغلي مراد امانوف له قوله لیکلي دي چې خپلو مالي سرچینو ته په کتو به دوی په افغانستان کې د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل کړي.